د امن په جامه کې څه داغدار سیری وینو د عدل په کرسو کې هم غدار سیری وینو د ملک او قام په غم کې څه رنگدار سیری وینو د خپل مخ آینه کې څه وزار سیری وینو عوام چې په وطن کې د سرکار خبر نه اوري سرکار هم د عوامو د یو کار خبره نه اوري دا څو شو په خلکو څوک د کار خبره نه اوري حکم کندو سر دي چې د لار خبر نه اوري. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډیر زیات احترامات، مینا محبتونه او ښه ساعتونه مو ومنئ. خپرونه د ادبي پاڼه او زه یم ستاسو خپل ملګری نواز خان دلسوز په دې تمه په دې هیله چې ښه به یې روغ به یې او د ژوند په ښو شیبو کې به یې لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ د پروګرام مقصد د پښتو د ادب د شاعرانو ملګرو سره ناسته ده. په دې پروګرام کې به شاعرانو ملګرو سره په ژوند او فن خبرې کوو او شعرونه به تیورو. نو په همدې اساس نن راغلي یو فلک شیر شعور صاحب سره ملکه را جوړه کړې ده. نن به دوی سره په ژوند او فن خبرې کوو او شعرونه به تیورو. نو ښاغلی فلک شیر شعور صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ډیر زیات هرکلی او مینه وایم. ستړي مه شئ. ډېره مننه چې موږ هم په دې خپل پروګرام کې دا برخه راکړه. ډېره مننه. زموږ د کتونکو سره لږ لنډه شان پېژندګلوي وکړئ. زما پېژندګلوي خو بس دغه ده چې دا کړهخټک اوسېدونکی یم او وکالت سره وابسته یم. شعر او ادب سره مې تعلق د ډېر وخت نه و او اوس لغونته کم شوی په دې چې بس هغه حالات او ماحول داسې شول چې د روزګار په فکر کې دغه نو اوس بس توجه مو داسې لغونته کمزوري شوې ده دې طرف ته. خو بهرحال بیا هم هغه دومره مواد شته انشاءالله چې هغه شعر او شاعري هغه دغه چې کوم ده تنده به موږ سړولی شو. ډېره ښه ده. او دا راته ووایه شاعري د څه وخت نه کوئ؟ شاعري مو د کالج د وختونو کله چې د کالج سټوډنټ وم هغه ټایم کې موږ په کالج کې پروګرامونه کول. زموږ کریم منظر صاحب چې کوم هغه زموږ د کالج د پښتو لیکچرر او هغوی به ټایم په ټایم ښکلي ښکلي پروګرامونه جوړول. هغې کې باقاعده موږ حصه اخیستله او ډېر ښه پروګرامونه به کېدل. نو د هغه وخت نه مطلب دی چې زما د دې پښتو ادب سره ډېر ذوق او شوق پیدا شوی دی. او تر اوسه مو څومره کار کړی دی؟ کوم کتاب لرئ؟ تر اوسه پورې دوه کتابونو مسودې چې کوم د مسودو په شکل کې دي، یو د وختونو په لار او دویم چې کوم دی نو هغه د نثر کتاب دی آیین. او تاسو کومې جرګې سره تعلق لرئ؟ زه د علاقې بلکې د خیبر پښتونخوا مشهور او معروفه جرګه چې کومه خوشحاله دیوي جرګه د هغې سره تعلق ساتم. ډېره ښه ده. او موږ سره په پروګرام کې څه شریک یې؟ تاسو سره به بس یو د څلور نظمونه یو دوه غزلې به سره شعر کوو. ټیک شوه. یو نظم زه د خپلو بزرګانو بوډاګانو باباګانو په څنګه چې زموږ د بزرګان باباګان بوډاګان چې کوم دي د دوی ویناګانې د کاڼو کرښې وي نو د دوی د ژوند او د دوی د ځوانۍ هلې ځلې هم د هېرولو نه وي. نو هغه به تاسو ته په دې الفاظ کې واورم چې د نظم سرحد دی زاړه ځوانان. مونږ هم یو وخت کې لیونو ځواني لیدلې ده. ستاسو په شان مونږ هم ظلمو ځواني لیدلې ده. او هغه زمانه کې د یو څه غوندې کیسه نه وه. هر څه په حساب و خو د ژوند مزه پیکه نه وه. مینه محبت ډېر و دا بغض او کینه نه وه. بې له همدردۍ خپلو کې بله رویه نه وه. مونږ په خپل وطن د پښتنو ځواني لیدلې ده. ستاسو په شان مونږ هم ظلمو ځواني لیدلې ده. دا د ظلمو ځوانانو دپاره خصوصا دغه بوډاګانو هغه پیغام ورته اورم. بل باندې چې پت ښېګڼه توره او وفا زموږ په وینه کې داسې ګډه شوي و حیا زموږ په وینه کې قدر او عزت و د هر چا زموږ په وینه کې نه وغلا غلطي او ناروا زموږ په وینه کې مونږ د ننګ غیرت د ولولو ځواني لیدلې ده. ستاسو په شان مونږ هم ظلمو ځواني لیدلې ده. ډېره ګرانه. مونږ هم د ژوند لیونۍ شپې ورځې لیدلې دي. مونږ هم د ژوند لیونۍ شپې ورځې لیدلې دي. ډېرې مو په زړونو کې کرلې او ریبلې دي. ښې بدې په مونږ هم ډېرې تلې او راغلې دي. تل مو د بیبي او د بابا د زړه منلې دي. مونږ هم د سوي اسویلو ځواني لیدلې ده. ستاسو په شان مونږ هم ظلمو ځواني لیدلې ده. ډېره مهرباني. دې وخت ته چې ګورو د دې نوي نه زړه ښه وه. ستاسو په نسبت زموږ هغه زمانه ښه وه.
هیڅ ترقي نه وه خو د خلکو ګزاره ښه وه خپل رسم و رواج او روایت و معامله ښه وه موږ په ثقافت کې د پښتو ځواني لیدلې ده ستاسو په شان موږ هم زلمو ځواني لیدلې ده موږ هم یو وخت کې لیونو ځواني لیدلې ده دا زموږ د باباګانو هغه پیغام و چې د اوسني کل او ځوانانو لپاره د یو لارښودنې زبردست او نور به دنه ساورو چې هغه هم زموږ د موجوده ماحول او معاشرې سره ډېر سمون خوري د نظم سرحد ته خبره نه اوري دا څو شو په خلکو څوک د کار خبره نه اوري خبره نه اوري په کومو کندو سر دي چې د لار خبره نه اوري دا څنګه بې خوندي شوه بدنظمي او ځانځاني شوه هر خوا ته د تهذیب او تمدن پریشانی شوه د کټې زندگی ملاړه ټوله تاواني شوه د ورځې ځان له خپله د شپې خپله باچایي شوه لور مور د برنده شوي زوی د پلار خبره نه اوري پلار هم د زوی او مور د لور د تار خبره نه اوري په کومو کندو سر دي چې د لار خبره نه اوري دا لوی انسانیت موقدو عدل بدل کړو د هم شرافت مو نظریو عدل بدل کړو معیار د زندګۍ مو د ټولګو عدل بدل کړو د عقل او شعور مو اندېښنو عدل بدل کړو هندو او سکھ زموږ د پرچار خبره نه اوري کمزوري مسلمان د دیندار خبره نه اوري مننه یو شور یو غوا او څه فساد د امن نشته امیر او هم غریب پکې برباد د امن نشته اخته په ویر کې دی او هم آزاد د امن نشته رالو ته په وطن دا څنګه باد د امن نشته غریب نه کرموم که د مالدار خبره نه اوري مالدار غوري هم د غریب یار خبره نه اوري د امن په جامه کې څه داغدار سیری وینو د عدل په کرسو کې هم غدار سیری وینو د ملک او قام په غم کې څه رنگدار سیری وینو د خپل مخ آینه کې څه وزار سیری وینو عوام چې په وطن کې د سرکار خبره نه اوري سرکار هم د عوامو د یو کار خبره نه اوري دا څو شو په خلکو څوک د کار خبره نه اوري په کومو کندو سر دي چې د لار خبره نه اوري شغل صاحب ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړه بله او غزل کې مو کار کړی که داسې غزل را سره شریک کړي چې ستاسو ډېر خوښي غزل دی جی غزل شعر دی چې جانان چې نه کوي پروا د چا اوسېږي ځان لا ځکه خدا سي په خپل کور کې اوس یریږي ځان لا زموږ په چم گاونډ کې دغه یو خراب عادت دی چې هیڅ بې حسه د یو بل نه خفه کېږي ځان لا او ځان ته خپل زندگی په اباسین لا وکړه ځان له خوشاله شنه اوس خپله خفه کېږي ځان لا او بل شعر دی چې مرغۍ چې بیله شي د سیل نه ځان په خپله خور کړي دغسې هر سړی په خپل نیت کې کړېږي ځان لا او ژوند په دنیا آخري شعر دی چې شعور مونږ ته یې ارمان د محبت نه راځي د بازاري حسن رنګونه دي بدلېږي ځان لا بلم در سره شعر کوم تضمین دی او تضمین زموږ د ادیبان شاعران ډېر ښه پېژني چې دا د بل چا د کلام په ځمکه باندې لیکلی کلام وي دا تضمین دی دا د ډاکټر محمد اعظم په د یو غزل په ځمکه لیکلی تضمین دی اعظم صاحب د غزل مطلب چې څه که بدل نه شو دستور د جانان هغسې دی ای لیونتوبه د دردونو درمان هغسې دی د دې غزل په ځمکه باندې دا تضمین دی چې څنګه چې ګران مو ژوند خپلو کې ګران هغسې دی په ما او تا کې فرق د ځمکې اسمان هغسې دی هر څوک هیر دې کړم او هیر شولې زما زړګیا ما ته د نوم زما د پوزې پیزوان هغسې دی ما ملامته کړو ځان خپل قصور مې ومنلو تا مې په لاسو کې نیولی ګریوان هغسې دی هغه لا اوس هم د قدم د لاندې ځمکه ویني څنګه چې و د جانان اوس هم ایمان هغسې دی او آخري شعر دی چې بې لارې یار لارې ته نه شو په جرګو شوره
بې لارې یار لارې ته نه شو په جرګو شوره مغروره یار نورخ تر اوسه خپل ځان غوښتلی نور صاحب په اخره کې را سره یو غزل بل شریک کې بیا پروګرام روان کړو غزل دا څو شعرونه دي زړونه چې مو څو رنګونه واړول زړونه چې مو څو رنګونه واړول داسې مو څېرو رنګونه واړول سا چې مو د کوم سپرلي وږمو کې وه سا چې مو د کوم سپرلي وږمو کې وه هغه په سرلو رنګونه واړول نوم دې په کیسو کې لا هماغه دی نوم دې په کیسو کې لا هماغه دی څه افسانو رنګونه واړول او آخري شعر دی چې څه په ټوکو ټوکو کې د دې کلي څه په ټوکو ټوکو کې د دې کلي ښکلو غلچکو رنګونه واړول ډېر زبردست دا مونږ سره د اکوړه خټک سیمې اوسېدونکی ښاغلی فلک شیر شعور صاحب چې تاسو یې غزل او نظمونه واورېدل هیله مند یم چې مرکه به مو خوښه شوي وي تر بل پروګرام پورې په لوی او سپېڅلي خدای سپارم د الله په امان